رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیہ السلام سلیریش کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیہ السلام واقعه پورا په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیہ السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیہ السلام څوک ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانوم د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علیہ السلام د امت د پاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیہ السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسی وایي. پخپل پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکه پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی، نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اسحاق ابن ابراہیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاریم عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوبا، یوسف د یعقوب علیہ السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیہ السلام زوی. دا زوی دا هغه پلار، دا هغه نیکه، دا هغه د نیکه پلار، د دې عزتمن خاندان د آدم علیہ السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیہ السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو، یوسف علیہ السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 رونه چې د دوی کومو دا د دې میرني رونو، پلار یې شریکو او میندې جدا وي. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام. د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتی طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګرانی د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلومو د یوسف علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرمو، هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی، دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نورم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوې وه. د یوسف علیہ السلام خپل مور او د بنیامین خپل مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیہ السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کم بچې د هغه مور مړی نسبتا چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بې کس او بې سوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نورم زیاتي. نو سې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثارو چې مورم مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیہ السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیہ السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیہ السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچې پام کا وګورې دا خوب چاته بیان نکې. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب دې رونو ته بیان نکې، ځکه هغه ته پته وه چې د ماره د نورو زامنو د یوسف علیہ السلام سره حسد دی او بغض دی.
او په دې وجه سره بغض چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار و سره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچی اسم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګوره هغه بغض او حسد یې نورم زیاتېږي. هسې نه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 رونه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مورم مورین، نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي. دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت بکوي، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دی د رونو ته ووایي، ورونو ته دا پته ولګېده چې مونږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام رونو ته ورسېد. چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو 10 رونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 رونو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی او موږ دې زامن یو، دا هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 رونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او مونږ به ده ته سجدې کوو، مونږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو، دا مونږ نشو زغملی. ښه څه به کوو، یا ورور یې وی اچې مړی کړو، اخوا به یې بوځو او مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورور هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مېرنی رور دی خو رور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوری که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبرم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به بچ شو، او کوي کې به یې وغورځو، که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دی شي، پکې د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره. خالته به یې څنګ بوځو، نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغله، وی بابا مونږ تاله راغلی، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې دله مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دی مونږ لازمن بوزو، او ته په مونږ یریږي چې دته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی، او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون، بچې ګوره زه یریږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوئ، او هسې نه چې زما دا بچې ده نه چې ته شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟
یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره وه چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ. ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماتې نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ. وی نه بابا هېڅ فکر چې ونه کې، او دې به مونږ سره منډې ترړې وی، چکرې به ولګئ، او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت به دله واپس راولو. چې پلار یې پوره مجبور کړ، نو دې ځان سره واغېسته. دې د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو، کله به اوچت که په غیږ کې به ونیوه، او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه. او پلار ورسره بار وته دې وجې نه، بچو ګورې ډېر پې یېرېږم، تاسو خو زلمي، خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. 10 مېرني وروڼه یو دیش بنیامین ته پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و، هغې پورې به یې دی کله یوې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله. خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو، د اوږې نه یې ځمکې لره وبره، لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. د وی ښه تاسو خو د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوې، اوس مې وهې، نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا. نو هغه به ولې لته ورکړه، ځمکې له به یې راوبرو، نو بل له به یې منډه کړې. نو هغه به لته ورکړه، نو بل له به یې منډه کړې. نو هغه به لته ورکړه، نو بل له به یې منډه کړې. لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي، دقسې پلتو به یې و. او ورته به یې څه وې؟ وی ځکه نه اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو یې ما ته به نور او سپومې او 11 ستوري سجدې لګئ. هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي و چې دا 11 ستوري مونږ یو، نور او سپومې را د مور او پلار دي، دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو. دا چې ته مونږ برداشت کوو. لته به یې ورکړه، وی شا به هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب ورته جاړې او چغې ورته وه. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت، او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي. قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات، غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي، غاړه یې پخني. نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي، ډېر اوږد کوي. هغه غریزه علاقه وه، نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل، هغه ډېر زیات جوور وي. هغې کوي ته یې ورسو بوید، نو چې کوي له به یې غورځو، دیکه به یې ورکوله، نو دې به ور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده، ما در سره څه بد کړي دي؟ خوب خو ما لیدي دي، نو په قصد خو مې نه دي لیدي، دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي. لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه، د شا به هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي. هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي. نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده. نو کمیس یې ته وویسته، او لاسونه یې وله شاته وتړل، خپې یې وله وتړلې، او اوچت یې که په درز باندې کوي ته وغورځه. دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځه. رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سنګ وغورځه، او جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي، او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه. جبریل علیه السلام اوچت واغېشت، هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد، او په هغه تیږه باندې کېنه. او چونکې ردنې جامې ایستې وې، کمیس او پرتوب دواړه یې تیستې وو، د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و، هغه کمیس یې ورته واچو. او ورته څه وایي؟ وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه، مونږ به تا د دې کوي نه وباسو، دا د الله حکم دی. او دا رونه د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو، دې رونو ته به پته لګي بیا
دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوی کې کېناست چې دا کوم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی، دې به د دې نورو وروڼو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله، اواز به یې ورکړ، ډوډۍ به یې ور غورځوله، اوبه به یې وله راوړې یو لوښي کې هغه به یې ورته ور غورځوله. یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرله پسې چې راغی، چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف، ول اواز نه ورکړ، بیا اواز ورکړ یوسف، بیا ول اواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ دی، مړ شوی دی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول، دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ، د ماشي د لاس نه، نمرود د ماشي د لاس نه تباه او برباد شو، او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه او برباد. اصل چیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي، دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته. بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي، قسم دی چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتی. دا الله خپل قدرت خی. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیہ السلام او د رونو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره را تېرېدله، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څارویو به کول، څوک بوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل دلته کوي وکړل، زر یې بورقه را واغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رایستی، ابا په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایستله، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه به هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتل. ښه مزېدار خشته، ټیک ټاک جمدې روغ صحت والا چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام، او خوشحاله شو. دا خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه. او هغه زمانه د غلامانو وه، غلامان به خلکو خرڅول. یو خشته هلک دی، زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوی نه په بورقه کې هلک نښتې دی هم راوویست او ډېر خشته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړ، وی بس چپ شئ غږ مه کوئ. بو به ځو یو ښار ته، کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي، او په هغه ښار کې به مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوی ته ډوډۍ غورځوله، دی یې ونه مونته. یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوی کې. چا ورته ویل څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم، دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دی ورغلی دی، هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي، یوسف علیه السلام یې څه کړی، بس ورمنډه یې کړې. وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړو. وی نه، دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه، ګورې که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسو وجنو، دې پرېږدو دی. رونه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مې غورځولی دی، او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بد خویه دی، او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه درکوو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا ولا 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې.
وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. پاتلس یا په 12 درهم باندې د خپل لور خرڅ کړه قافلې والا، پیسې واغېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جړه انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته. مړی پلار یې راووته، خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی؟ وی بابا مونږ نه هغه استاذ وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و، هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وی شرمخ رانه استاذ وی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به ترې غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایې دم ووالې. اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو، نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و او شرمخ هم دا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې، نو به ستا مخکې به دې شرمخ تا زوی شلولی دی. او کمیسې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلې و، هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی، دا هغه بچي. موږ څوک شرمخ وتښتو، موږ خو یې خیال ساته. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و. وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی. شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیرپار کې، نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی. او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړي دي، زما زوی دی ولې خوړه؟ وی شرمخ ورسره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دې دروغ وایي، زه دوی په جال ښکار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړي دي. دروغ وایي، دروغ ده. قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بس وی لدته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو، زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی ابه ما سره په دې کې امداد کوي. یعقوب علیه السلام د خپل بچی پسې جړل، دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې. وابیضت عیناه وهو کظیم، زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې، نظر یې لړ ختم شو. او هر وخت به الله ته جړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو، الله ورسره وعده کړې وه دې تنو چې ماله به د خپل بچی الله راولي. خو کله به راولي، یو کال پس، 2 کاله پس، 3 کاله پس، 10 کاله پس، او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي. د چا غلامۍ کې به ګډه چیلی به سره کم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به. دا خو ډېره ګرانه خبره ده. الله تعالی دې مسلمان د دې صدمې نه وساتي. قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته، د مصر ښار ته. د مصر په ښار کې خرڅو، نو چې خرڅو یې نو بولی پې شروع شوه. د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایښودی دی، د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی وه. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړی دی، به څونه خشته بل پکې خشته او صاف الله ایښودی، خشته اخلاق پکې الله ایښودی. نو بولی پې شروع شوه. نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو، نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ازاله دې حد ته قیمت ورسېد. په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده، عزیز مصر، چې هغو قتل بولی شروع ده او خلک صفتونه هم کوي، تماشې هم خلک راغلی دي. هلکه وی څه چل دی؟ وی دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی، خرڅی دی، دا دومره ګڼه ګوڼه دا ده څه ده؟ وی هغه ډېر زیات خشته لږ دی
ډېر خوبصورت دی او ډېر خو اوصاف والا دی، نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته وکتل قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسوه او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي. ګوره الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي. بهر کې چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو، وی څونه ته بولي ورسېدله، وی دا مخامخ سوداګرې اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلو. وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زه د دې نه پر زیات والم، وی په څو یې اخلي، وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغه یې ده مو مانګي قیمت، ته چې څومره پیسې غواړې بس هغه وایي چې دا لږ د نه ده هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر، بس حکم یې وکړه هغه پیسې وله ورکړئ او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو کور ته یې بوت. رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ورسېد، ښځې له یې بوته د ښځې نوم یې زلیخه دی. وی ښځې او ماشوم مې راوسته او ډېر خالق دی، ځان سره یې لویوه تربیت یې کوه، خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچې نشته، نارینه اولاد یې نشته. وی داسې کار دی چې دا لږ ډېر ښه دی مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي. هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو، ډېرې لویې پیسې به رالو کړي، او که د ښو اخلاقو خاوند و په بچیوالی په زویوالی به یې ده وساتو، یا به ځان سره بچي کړو، او که بچي نه نو خرڅ به یې کړو نو مونږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي. چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه. یاره سړی داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به دله منځه وباسو، لوی به یې کړو، اسیم زما ستا زوی نشته به دا زمونږ زوی شو، وی زوی راښه ده ښه ده. اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېرېږي، اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کولاو کړه هم په پلار معلومه شوه. دې خوا دې کوي ته ورسېد، سوداګرو راوویسته په مینه او په محبت باندې، رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې، او دې خوا رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته. الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې. یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه مره مشکلات او غمونه پې ډېر راځي، لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله. او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړوي، نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې راغلل. الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دا طالبان پې پوهېږي چې سختی لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راولي. او پښتانه مو وایي که نه، وایي سختې پسې راته. نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته، کوي ته ورسېد، د هغې نه پس به الله راته راولي. دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي، که در باندې پریشانی راشي او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا، ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه، فریاد شروع کا، رب العالمین به د هغه سختی او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي. او بل لوی عبرت پکې څه دی ګورې، بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو. ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نزد مختورن څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده. کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچي ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ، که دا د مخې نه شلیدلي مخکنی لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده، او که کمیس د شا نه شلیدلي نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تختېده به، زلیخې به کمیس راښکلي، غلطي به د هغې وي. چې دې کله کمیس وکته فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې کمیس خو شا نه شلیدلی دی نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و هغه پوه شو په دې، وی دا خو
د زلیخې نقصان دی، دا د ښځو نقصان دی، او د ښځو سکیم او مکر او جال دا ډېر فراخی، ډېر لوی وي، دې نه بچ کېدل ګران کار دی. نو دغې وخت کې عزیز مصر ما تېره جمعه هم درته ویلي چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وه، خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي. یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئین. یوسف علیہ السلام ته وای اے یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګوره، ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي، ته به وایې چې زلیخې ما نه دا غلطو مطالبه کړې ده، نو پام کوه دا خبره بارونه باسي. او ښځې ته څه وایي؟ اوس پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې. یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کو چا ته غږ ونه کړې، څوک خبرې نه خبر نه کې، نوره بېعزتي به مې وشي. یوسف اعرض عن هذا. او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخښنه غواړه. اوس خو پکار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې. نه نه کمزوری و غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته. واستغفري لذنبک، پام کو وګورې بس خدای نه بخښنه غواړه. یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې، ښه بس دونه ټکې یې ووایي، ډېر بې خونده یې تاسو. هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه. دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه، نور به غږ نه کوې، او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه. خبره مشهوره شوه. دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې. خبره مشهوره شوه. چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې، او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي، یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول، او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار دا و چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وې، نو یو خو په خپل غلام باندې دا مینېږي، یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي. دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي، نو په کار دا چې د وزیر نه یې کړی وې، یو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته، پراپېګنډې شروع شوې، د وزیرانو ښځو، د مشیرانو ښځو، د افسرانو ښځو، دا پراپېګنډې شروع کړې. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې، بېعزتي مې کېږي، کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي، نو دی ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړه او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې، او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې، بالښتونه یې ورته کېښودل، هغې ته یې ډډې ووالې. ښځو هم دا سوچو چې د عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده، اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې، ټولو کې د وزیرانو، د مشیرانو، د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده، میوې ورته مخکې کېښودې، او ده هوښیاره وه زلیخا، چړې یې وله لاس کې ورکړې، ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي، هغه زمانه کې هم دا رواج و. خو چې کله دوی کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا، غټ تکیاګاه یې جوړه کړه، او وآتت كل واحدة منهن سکینا، الله فرمائی ارچا لاس کې چاړه ورکړه. وقالت اخرج عليهن، یوسف علیہ السلام کوئی غلام عمره او په دې خرازه پیوس. یوسف علیہ السلام بهر په دروازه را دننه شو، او غلام دی، اوس حکم دی ورته د خپل مالک سردار، خو چې څنګه را ننوت، فلما رأینه اکبرنه، چې د ښځو ورته وکتل یوسف علیہ السلام ته، اوهو وړه کې ډېر لوی والی راغی، دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي، بل ښځه بل ته وایي، او دا خو ډېر خشته دی، دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل، نو قطعن ایدیهن، د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې.
پوی نشوی چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو، داسې چې بس په ځان پوی نه شو، د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او سرمنو نه وینې روانې شوې. حاشا لله ما هذا بشرا، او الله خو ډېر لوی ذات دی، ډېر پاک دی. دا انسان نه دی، دا هلک دا فرشته ده او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزیدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده، د انسان نشي کېدی. لاسونه یې بلکل پرې کړل، د هغه د حسن نه دونه متاثر شوی، د انسان نه داسې فرشته معلومېږي، مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي. زلیخه دغه ځای کې ډاډه شوه. تاسو زه ملامته کولم، ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي، تاسو خو ګوتې پرې کړې، ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی، ما خو ورته انسان ویلی دی، تاسو خو فرشته ورته ووې. بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې. ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی، که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل، تا خو ته یو ځل چاته مطالبه وکړه، ستا په ځای که مونږ وې دی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوی وې. نو دا هغه ځای کې څه وایي؟ دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم، ما ته مطالبه کړې ده، بالکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی. ډاډه شوه چې زه مجبور یم او ځان یې رانه بچ که. ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین. که زما دا خبره او نه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده، دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي، او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي. نه پرېږدم جیل ته به ځي، پرېږدم یې نه. او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړله؟ داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه، که د ما خبره ونه منله نو مړ به یې کړم، که د ما خبره ونه منله نو زخمی به یې کړم، او به یې وام، سزا به وله ورکم، دورې به ورکم، کوړې به ورکم. دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم، نه، که د ما خبره ونه منله جیل ته به یې لېږم. وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه، خو یې معشوق و که نه، جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکم یا زه به یې مړ کم. په مرګ یوسف علیه السلام کم ځای پیرزو کېده، یا سزا او دورې والا کم ځای ورکوي، د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کم ځای کېږي، جیل ته به ولېږم، معمولي غوندې سزا والا ورکوم. بیا هم دا خبره داسې وکړه، زه خو جیل کې به له شل ورځې تېرې کړي، خو زما د اختیاره به بیا به سبا راوباسم. ښځو بیا ورته مجبوره، بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي. یوسف علیه السلام دغلته څه وایي؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیه. یا الله جیل ماله د دې ګناه نه بهتر دی، جیل مې خوښ. که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار. خو دا ګناه خو تصور زمانه نه کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم، بلکل قطعا نه کېږي. جیل مې خوښ دی، الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی. والا تصرف عني کیدهن اسبو الیهن واکن من الجاهلین. خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې، ګوره د ګناه نه ساتندون کې څوک دی؟ رب العالمین. الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته. ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي. پردی مال هره ګناه چې وي، نبی علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي، مزینه کی، دوله کی، او چې کوم عذاب د الله را طرف نه په ګناه مقرر دی، هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي، دی بیا خامخا ګناه کوي. یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم، ګورې زه به د ډېرو ناپوهیو نه شم. یا الله ما به د دې د مکر نه ساتې، جیل لاله بهتر دی. هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه، اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو، اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې. اوس به د سره څه کوو؟ زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه، سزا به نه ورکې، جیل ته به لېږې. هم مجبوره و، یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه. چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګه ننوته، د الله نه یې وغوښته جیل ته لاړ. نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل که مشر داروغه
مشر هغه معتقد شو ابو لراته هغه بولا د خوخه خوراک ورکاو هغه به ډیر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه کو ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کم ځای کې ګرځې نو ګرځه او ممکن ده زماړه کې دا یو ټکی راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خدا افسران مجبوری ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې درلېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو یې ورسره وکړه په دومره سختو خو یې پرزوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل تپوسونه به ترې خلکو کول حسن هم ډېر زیات او چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي طور مینه هم پیدا کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د معراج ته وختم زما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو یوسف علیه السلام مې ولیدل وایي چې ما ورته وکتل نو د دې ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو د خلکو مینه ورسره پیدا شوه خلک به راتلل تپوسونه به یې ترې کول دوه کسانو جناب او ده به په جیل کې څه کول د ده ډیوټي څه وه ده به د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان و هغوی له به د صبر تلقین ورکو خیر دی صبر وکړې ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم الله راوویستم بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه هغې نه الله وساتلم اوس را باندې د امتحان راغی نه مې څه غلطي کړې ده نه مې ګناه کړې ده نه مې مرګ کړی دی نه مې لاره شکولې ده او جیل ته راغلی خیر دی صبر کوئ الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیلي وو هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناهونه کې دا غلطي کې دا معمولي جیل دی د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی ځان ساته خلکو ته به خشته نصیحت کو د خلکو اخلاقی تربیت به کو او خلکو له به صبر تلقین ورکو د مریضانو تپوسونه به کول د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو